بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د FastBooks د ټریننګ یا ټوټوریالز یا زده کړې د ویډیوګانو په لړۍ کې دا ځلې د کوټیشن برخې ته راځو. کوټیشن یو چاته نرخنامه ورکول، مؤسسات یا دولتي اتباع یا هم نور کسان کله ناکله تاسو ته راځي، کوټیشن اخلي یا نرخنامه در څخه اخلي، بیا وروسته دوی د دوو درو شرکتونو څخه نرخونه اخلي، بیا وروسته نسبت کیفیت او قیمت ته په کتو سره بیا یو ځای انتخاب کوي. نو په سافټویر کې موږ یو چاته کوټیشن سره کمر کولی سو. نو راځو دلته کوټیشن مینیو باندې کلیک کوو، دلته پر کوټیشن باندې کلیک کوو، نوې کوټیشن دلته کلیک کوو. دلته موږ هغه کوټیشنونه د لیست دلته موږ ته ښکاره کېږي چې کوم کوټیشنونه موږ تر اوسه پورې خلکو ته ورکړي دي، چاته مو ورکړي دي، په کوم تاریخونه مو ورکړي دي، کوم شیان پکښې کې وه، که چېرې کوټیشن وکړي سي په هغه کې زموږ ګټه څه وه، د کوټیشن جمله څه وه، په کومه کرنسي مو کوټیشن ورکړی دی، کوم مشتري و، کوټیشن نمبر یې څه و. نو راځو دا چې اوس موږ نور کوټیشنونه دلته نه لرو، نو راځو پر نوي کوټیشن باندې کلیک کوو. موږ یو چاته کوټیشن ورکوو، په کومه کرنسي باندې ورکوو؟ په افغانۍ باندې. مشتري څوک دی؟ زموږ سره ثبت لري که نه لري؟ که چېرې زموږ سره ثبت لري، خو فرض مثال زموږ سره یو مشتري ثبت دی، حاجي احمد الله دی، هغه انتخاب کوو. که چېرې زموږ سره ثبت ونه لري، پرچون سودا یې د بازار ګراکي نه، نو بیا دلته موږ پرچون سودا یا د بازار ګراکي انتخاب کوو. کوټیشن نمبر خپل اتومات راځي. یاداشت کې کوم شی ورسره لیکل، دلته یاداشت کې ورسره لیکئ، صحیح دی. دا هلته بیا د کوټیشن په بیل کې ښکاره کېږي. هر شی چې موږ دلته ولیکو هلته بیا موږ ته د کوټیشن په بیل کې ښکاره کېږي. که چېرې تاسو ته یاداشت په توګه باندې یو چاته یو شرایط لیکل یا بل څه مو لیکل یا بل څه مو لیکل، دلته تاسو ورته لیکلی سئ. ښه، دوی کوم جنس غواړي، دلته خو نو زموږ سره ډېر اجناس ثبت وي که نه. فرض مثال موږ دوی ته کوټیشن ورکوو شولډر شامپو. شولډر شامپو چې د مازې شین ولیکو، دی خپله موږ ته پیدا کوي. ښه، وایي شولډر شامپو د کابل بازار په ګودام کې زموږ سره پرته ده، په دوکان کې زموږ سره پرته ده، په دوکان کې زموږ سره 10 دانې پرتې دي، 10 کارټنه دي. د کابل بازار په ګودام کې زموږ سره 289 کارټنه پراته دي. ته د کومه ځای څخه ورکوې دا شولډر شامپو؟ دا کوټیشن چې ته ورکوې، فرض مثال د کابل بازار ګودام فرق نه کوي، کوټیشن دی، ځکه جنس خو نه کمیږي په کوټیشن سره نه. نو موږ دلته چې هر ځای د ورته انتخاب کوي، هغه ورته انتخاب کوو جنس. صحیح سو. تعداد دی څو دانې غواړي، دی فرض مثال غواړي وایي زه 15 دانې غواړم، 15 درزنه غواړم، نه یا هم کارتنه غواړم یا هم دانې غواړم. صحیح سو. کارتن غواړي که دانې غواړي که درزن غواړي. فرض مثال دی د کارتن نرخ غواړي. صحیح دی. د جنس اضافه معلومات کوم چیرې ورسره لیکل، زه دلته د نمونې لپاره ورسره ولیکم چې په کوټیشن کې هلته تاسو درک معلوم سي چې دلته معلومیږي. نو بیا که د چیرې ضرورت و، د ضرورت په اساس باندې تاسو هلته بیا هغه اضافي معلومات ورسره لیکلی سئ. صحیح سو. زه بلته لیکم چې د جنس اضافه معلومات داسې ښکاره کېږي. داسې به شي جمله ورسره ولیکم چې هلته بیا تاسو ورته فکر سي. یاداشت لپاره به هم زه یو جمله ولیکم چې هلته بیا تاسو ورته فکر سي. یاداشت په کوټیشن کې داسې ښکاره کېږي، یا شرایط هر څه چې تاسو ورته لیکئ مشتریانو ته. صحیح سو. ښه، نوم یې چې شته د دې مشتري چې دی ستاسو څخه کوټیشن لري، ته خو زموږ سره ثبت نه لري، نو پرچون سودا ده باید په بیل کې یا په د کوټیشن کې خو باید د ده نوم راسي. فرض مثال عبدالغفار دی نوم یې، عبدالغفار هوتک ورته ولیکو. د ټلیفون شمېره یې څو ده؟ 0 تاویه شپږ اویا دوه نوي سل. صحیح سو. کوټیشن لیست ته یې شامل کړه. یو جنس خو مداري کوټیشن لیست ته شامل کړئ. دوهم جنس دلته بیا کلیک کوو. فرض مثال بل شی هم غواړي، دی زموږ سره چې ثبت یې هغه 2-3 شیان ور واچوو. صحیح سو. کیلومتر غواړي، اوه کیلومتر مې دا دلته ولیکئ. فیلډر موټر کیلومتر غواړي. تعداد دی څو دانې غواړي د کیلومترونه، دی نرخنامه دی غواړي، دی وایي 10 دانې زما په کار دي. صحیح سو. واحد دلته دانه دی، دانه ورته انتخابو. یاداشت دلته اضافه معلومات نور نه لیکو. یاداشت ځکه یو ځل راځي، ګوره هغه بیا نه دی تغیر سوی، هغه مو اول ځل چې لیکلی دی هغه ځل یې پاته دی. صحیح سو. اضافه معلومات د جنس ته کوم چیرې د دغه کیلومتر مطابق اضافي معلومات سره لیکل، نو هغه دلته لیکو. او کوم چیرې نه لیکل اضافي معلومات، نو بیا دغه رقم یې پرېږدو. صحیح سو. کوټیشن لیست یې شامل کړه، بټن مو پر وهلی، فیلډر موټر کیلومتر هم دلته دا دی رالی. صحیح سو. اوس نو جمله د کوټیشن دا څو سولې؟ 12 سول. اوس نو موږ نرخونه باید ورته واړو. ګوره دا خو هغه نرخونه دلته راغلي چې موږ په دې نرخو باندې دی ثبت کړی دی. صحیح دی. د فروش نرخ دلته ورته واړو. فرض مثال دا زموږ په 6108 باندې ورکړی و، ثبت کړی و موږ. فرض مثال دا موږ په 6500 باندې دوی ته ورکوو نه، او دا بل په 901 بیا دی افغانۍ، موږ دا په 800 افغانۍ باندې ورکوو. صحیح دی. که چیرې دغه اوکیسز موږ به په دا ټوله کوټیشن کې 5220 افغانۍ جمله ګټوي. صحیح دی. او پر یو کلم باندې په دې کلم کې زموږ په یوه دانه کې 332 افغانۍ ګټه، په دا بل کې مو په یوه کلم کې 20 افغانۍ ګټه ده. که چیرې دا په دا تعداد کې ضرب سي او بیا د دغه بل ګټې سره جمله سي، نو دلته موږ ته ګټه ښکاره کوي. ښه، دا خو رالی.
اوس که چیرې بل جنس وي خو هم په دغه ترتیب باندې ورسره اضافه کوو. صحیح دي. جنس انتخاب کوو او بیا تعداد یې وراچوو. صحیح دي. او کوټیشن لیست یې داخل کړه دا بټن پر ښه. که چیرې اوس ګوره دا خو موږ 2 واره اضافه کوي نه، نو دغه بټن زه پوروم بېرته به ایسته سي راڅخه. ښه تعداد تخفیف که چیرې موږ ورکوو دلته به تخفیف ولیکو. صحیح دي. که چا غوښتنه کوله وایي ما ته تخفیف هم راکړه 10 پیسه به په دې کې زه تخفیف ورته ولیکم. صحیح دي. 10 پیسه تخفیف بیخي ډېر دی په د ګټې مطابق، نو ګټه موږ به 2 پیسه ورته ولیکو تخفیف. صحیح شو. په دا بل کې به هم زه 1 پیسه تخفیف ولیکم. صحیح دي. ښه ثبت او چاپ کړه بټن به پر ووهو. صحیح شو چې موږ ته کوټیشن دی ثبت او چاپ کړي. اوس وګورئ دغه د کوټیشن تاریخ شو چې په دا تاریخ باندې موږ کوټیشن ورکړی دی د 1499 کال د 9 میاشتې 3 تاریخ. یوزر څوک دی؟ کارن څوک دی؟ محمد نسیم دی. مشتری څوک و؟ عبدالغفار. دا د ټلیفون شمیره وه. د کوټیشن نمبر څو دی؟ 1540 شپېته د کوټیشن نمبر دی. اجناس تفصیلات چش دی پکښې کې د شولډر شامپو دوبۍ والا. صحیح شو. او د جنس اضافي معلومات که چیرې ستاسو یاد وي چې مال هغه دلته په دې شکل باندې دا کوم کوچني ښکاره کېږي. صحیح دي. د جنس تر نامه لاندې که چیرې ضرورت وي تاسو دلته نور اضافي معلومات سره لیکئ. که ضرورت نه وي نو بیا به دغه رقم راځي. لکه دغه ګوره د فیلډر موټر 2002 ماډل خالص هغه د جنس نوم راغلی دی، نور اضافي معلومات هم درسره راغلي. ښه شولډر شامپو مور کړی ده. واحد یې کارتن دی. 15 کارتنه مور کړی ده. د یو کارتن نرخ 4500 افغانۍ دی. جمله 15550 افغانۍ کېږي. او د فیلډر موټر دغه بل کیلومتر چینایي شانګهای کمپنۍ په دانګي باندې راځي. 10 دانې مو د غوښتې دي. د 10 دانو قیمت موږ درته ورکړی دی چې هغه ټوټل دانه په 800 افغانۍ دی او ټوټل په 9920 افغانۍ باندې کېږي. جمله کوټیشن څو سو؟ 1,03,470 افغانۍ د کوټیشن جمله پیسې سولې. یادداشت په کوټیشن کې دا رقم ښکاره کېږي. ګوره دلته ما هغه جمله ورسره ولیکل. که چیرې تاسو شرایط یو څه لیکئ هغه دلته ورسره تاسو په دا شکل باندې لیکئ. دلته لاندې امضا او ټاپه لري، هغه ټاپه امضا کوئ. البته په دې ځای کې دلته ستاسو د شرکت بیل راځي، د بیل بینر راځي. دلته به ستاسو لوګو وي، دلته به ستاسو ټلیفون نمبرونه وي، د ځینې د اجناسو عکسونه به مو وي. دلته کنټرول پی ورباندې وهو. کولی شو چې موږ دا په پی ډي اف کې هم واستو. ګوره که چیرې موږ دلته سیو از پی ډي اف انتخاب کړو نو کولی شو چې موږ دا د ایمیل د لارې مشتری ته په پی ډي اف کې واستو یا په واتساپ کې واستو. صحیح دي. په دغه شکل باندې د موږ ته پی ډي اف فایل راته جوړي. صحیح دي. نو پر سیو باندې کلیک کوم. د اوس ماته وایي چیرې زه درته ثبت کړم. فرض مثال زه ورته ډیسکټاپ انتخاب کوم چې دا کوټیشن ماته په ډیسکټاپ باندې ثبت کړه. صحیح دي. دا بس ډیسکټاپ ته وګورو. ګوره دا دی کوټیشن په پی ډي اف فایل کې جوړ شوی دی. ډبل کلیک ورباندې کوم. دی به موږ ته کوټیشن په دا شکل باندې راخلاص کړي. صحیح شو. او که چیرې ورته وایي چې راته چاپ یې کړه نو کنټرول پی ورباندې وهو او دلته هم پرنټر انتخاب کوو. صحیح دی. پرنټر چې مو انتخاب کړي په پرنټ باندې کلیک کوو نو بیا به دی هم موږ ته چاپ کړي دغه کوټیشن. ان شاء الله رحمان په کوټیشن مو سره خلاصو دي. یوه خبره به وګورو چې د کوټیشن په ثبت سره زموږ په اجناسو کې څه تغیرات نه راځي. ګورئ موږ دلته تغیرات ورکړي دي. وتلی تعداد زموږ اګر ته 0 دی ځکه چې یو شی هم نه دی خرڅ شوی، ځکه دا موږ خالص دلته کوټیشن ورکړی و. صحیح دی. ښه راځو کوټیشنونو لیست ته. کوټیشن ته بیا راځم. دا د کوټیشنونو لیست شو چې دغه کوټیشن موږ ورکړی دی. صحیح دی. که چیرې موږ پر دې ځای باندې کلیک وکړو دا خو هم اډر شو. پر دې باندې کلیک وکړو د کوټیشن اډر شو. صحیح دی. که چیرې اډر وکړي موږ ته اډر راکړي دغه مطابق بیا موږ دلته جنس ورکوو. صحیح دی. او دلته هم موږ د کوټیشن بیل کتلی شو. صحیح دی. ایډیټ کولی شو. وبخښئ په دغه ځای د لارې څخه موږ دلته د کوټیشن بیل کتلی شو. دغه ژړ بټن چې دی. صحیح دی. همیشه هر وخت یې موږ خلاصولی شو، کتلی شو چې موږ څو نرخ درته ورکړی و. صحیح دی. او دلته موږ په کوټیشن کې بیرته تغیرات راوستلی شو. دلته موږ دا کوټیشن ډیلیټ کولی شو. ښه که چیرې کوټیشن اوکې شو نو بیا څه کوو؟ پر دغه باندې کلیک کوو چې دغه ګردي دایره چې ده کوټیشن یې موږ ته په بیل باندې اړوي. صحیح دی. خالص مازې دلته ګوره جمله بیل 1,03,470 افغانۍ سولې. د ترانسپورټ مصرف یې څو دی هغه دلته ور اچوو چې بارګیري یا د ترانسپورټ مصرف یې څو دی. که چیرې بارګیري وي ترانسپورټ وي چې تاسو زرنج والا تاسو شاته ورکړي هغې دلته پیسې لیکو او دلته حساب ورته انتخابو چې د کوم حساب څخه موږ نغدې ورکړلې داخل څخه یا هم د بانک څخه. صحیح دی. یا د صرافي څخه ټول دلته راځي. او نقده وصول د که چیرې تاسو ته نغدې پیسې درکړې وي دا خو زموږ د بازار ګراک وه نو دلته به زه دغه 1,03,470 افغانۍ باید ولیکم او دلته دخل ورته انتخاب کړم یا بانک یا صرافي چې دی زموږ بانک یا صرافي یا دخل ته ځي. صحیح دی. او بیا په ثبت او چاپ کړه باندې کلیک کوو. کوټیشن به په بیل باندې بدل سي. بیا به د سټاک څخه جنس کم سي. د مشتري قاطع ته به پیسې ولاړې سي. نغدې به نغدو ته ولاړې سي. قرض به قرضو خوا ته ولاړ سي. ګټه به د ګټې خوا ته ولاړه سي. صحیح دی. ښه
یو ځل به دا ووایي بیا به کوټیشن په بیل باندې بدل کوو. دلته موږ ته وایي چې ماته هغه کوټیشنونه ښکاره کړه چې ما په ډالر باندې ورکړي دي. صحیح دي؟ نو ډالر انتخاب کوو، په پلټنه باندې کلیک کوو، دی به موږ ته ټول کوټیشنونه نه راولي چې په ډالر مو ورکړي دي. دا چې موږ په ډالر باندې کوم کوټیشن نه دی جوړ کړی نو نسته وایي. افغاني باندې هغه کوټیشنونه راته ښکاره کړه چې ما په افغاني باندې جوړ کړي وي، نو په پلټنه باندې به کلیک وکړو، افغاني مو انتخاب کړی، بیا دی موږ ته کوټیشنونه راولي چې کوم په افغاني باندې خلکو ته ورکړي وي. کولی شو چې موږ د یو مشتري کوټیشن راولي. په پرچون سودا کې چې موږ هر چاته کوټیشنونه ورکړي دي هغه موږ ته ښکاره کړه. صحیح شو؟ حاجي احمد الله ته چې ما هر څه کوټیشن ورکړي دي هغه ماته ښکاره کړه. صحیح دی؟ هغه ټول موږ ته دلته راسي. احمد الله ته موږ کوټیشن نه دی ورکړی نو ځکه نه راځي. پرچون سودا ته موږ یوازې کوټیشن ورکړی. له دغه تاریخ څخه چې ما څونه کوټیشنونه خلکو ته ورکړي بیا تر دې تاریخه پورې ماته ټول ښکاره کړه. نو دی به موږ دلته فلټر کوډ ته انتخاب کړو. نن ورځ چې ما هر چاته کوټیشن ورکړی دی د نن ورځې ثبت شوي کوټیشنونه موږ ته ښکاره کړه. بیا دلته دی موږ ته د نن ورځې کار موږ ته ښکاره کوي. ښه دا د کوټیشن اوکې سو، نفر رالی وایي څه دي زما دغه شیان خوښ دي بس رابلیک پر دغه باندې کلیک کوو. دا دایره صحیح سو، دایره چې موږ ته کلیک کړو ګوره ټوله شیان رسېدلي دي. که چیرې چنای واله نو نرخ ورته کموو، یا که چیرې نرخ ورته کموو یا تعداد زیات پورته کښته راتلله. صحیح سو، هغه ته انتخاب وکړو. که نو بس ډایرکټ راځو دلته څو پیسې ځینې وصول کوو، د بارګیر پیسې نشته پر مثال. صحیح دی؟ که چیرې وي هغه دلته ورته لیکو او دلته حساب انتخاب وکړو. او که چیرې نه وي نو بیا د بارګیر پیسې نشته، دلته موږ صرف لیکو چې نغده وصول څونه دی وصول شوي چې د بازار ګراک دی 3,380. ښه دا به جمله باید موږ لیکو 480 1,380 جمله باید موږ دلته وصول کړو چې باقي صفر شي. صحیح دی؟ ځکه د بازار ګراک دی پور نه ورکوو نه. که مو چیرې پور ورکوئ بیا څه ځینې وصول کوئ یا څه پرېږدئ. پر ثبت او چاپ کړه بټن باندې به کلیک وکړو. ګوره دا اوس بیل شو، مخکې کوټیشن اوس بیل شو. په دې کې د بیل جمله سورلې 1,03,470 افغانۍ، د ترانسپورټ یا د بارګیري د منادي پر اچولې، تخفیف مو 2,010 افغانۍ ورسره کړی دی. کل جمله 1,03,470 افغانۍ دی. نقده وصول څو دي؟ دغونه پیسې موږ ته نغدي راکړي دي. صحیح دی؟ دا پیسې موږ ته دوی نغدي راکړي دي. نوې بقایا څو شوله؟ نوې بقایا که چیرې مشتري ستاسو سره بقایا ولري نه دوی جمله بیل دونه سي او دوی دلته 50,000 افغانۍ درکړي نه، نو بعد نوې بقایا به پاته به 15,470 افغانۍ به نوې بقایا سي. نو جمله بقایا به دلته تاسو ته راسي. او دغه هم برنامه شوله. صحیح دی؟ برنامه یا ډیلیوري نوټیس ده. دلته بیا پیسې میسې نه راځي، خالص د جنس دی، د جنس تفصیلات دی، واحد دی، تعداد دی. صحیح دی؟ انشاءالله تعالی په کوټیشن مو سره خلاص شوی دی. ښه دلته خو موږ ته ټول کوټیشنونه ښکاره کوي. اوس کوټیشن لاړې هغه کوټیشنونه چې په بیل باندې بدل شوي دي ماته ښکاره کړه. پر دې یو ځای باندې کلیک کوو. ګوره کوټیشن بیل شوی، کوم کوټیشنونه چې موږ بیل کړي دي ګوره دا ټول اوکې شوي دي نه. پر دغه نمبر باندې موږ ته کوټیشن راغلی و، مشتري عبدالغفارو په افغانۍ باندې د کوټیشن جمله 1,03,470 افغانۍ شوې. بیل نمبر پر دغه نمبر باندې بیل باندې بیرته دا اوکې شو چې موږ دوی ته جنس ورکړي. په دغه نمبر بیل باندې موږ ورکړي د بیل تاریخ، پر دغه تاریخ باندې موږ ته بیل ورکړي. ګوره کوټیشن دلته کوټیشن تاریخ دی چې پر دغه نمبر باندې کوټیشن موږ په دغه تاریخ باندې موږ ته کوټیشن ورکړي، پر دغه تاریخ موږ بیرته دته بیل ورکړي. کوټیشن مو په بیل باندې واړوي. صحیح شو؟ د بیل جمله دغونه شول. ګوره د کوټیشن جمله دغونه ده، د بیل جمله دغونه شول. که چیرته تعداد زیات کم کېږي په نرخونو کې وروسته تفاوت راسي نو د بیل جمله او د کوټیشن جمله به تفاوت سره ولري. په دغه کوټیشن کې چې موږ دلته ورکړي دغه جنس مو ورکړي، پر خرڅ مو کې بیل یې یوړي، زموږ ګټه 3,240 افغانۍ راغله. تخفیف مو ورته 2,010 افغانۍ ورکړی دی. او یاداشت که چیرې هلته موږ لیکلي ورسره ګورې هغه یاداشت دلته هم دلته راغلی. ښه دلته وایي ته ماته بیل راښکاره کړه چې په کوم بیل کې ما ورکړی او دلته کلیک وکړئ، دی به تا ته بیل ښکاره کړي. صحیح شو؟ چې پر دغه بیل باندې تا دته دغه جنس ورکړي. دلته وایي کوټیشن یې راښکاره کړه چې کوټیشن موږ درته څنګه رقم ورکړی، نو پر دغه ځای باندې کلیک وکړئ، دی به موږ ته هغه کوټیشن ښکاره کړي. صحیح شو؟ ګوره دا کوټیشن و چې راغلی و، بیا چې کله په بیل باندې بدل دلته کوټیشن راته ښکاره کوي، دلته بیل راته ښکاره کوي. صحیح شو؟ او دلته هم ډیلیوري نوټ راته ښکاره کوي. دلته ورته وایي چې په کومه کرنسي باندې په ډالر چې ما کوم کوټیشنونه اوکې کړي دي هغه ټول راته ښکاره کړه. د احمد یا د محمود کوټیشنونه راته ښکاره کړه. د دغه تاریخ څخه تر دې تاریخه پورې ماته کوټیشنونه راښکاره کړه چې په بیل بدل شوي دي. د نن ورځ چې ما کوم کوټیشن ورکړي دي هغه ماته راښکاره کړه. په سرچ کې موږ که چیرې یو مشخص ریکارډ سرچ کوو یا د مشتري یا د تاریخ یا د بیل نمبر هغه یا کوټیشن نمبر دلته موږ مازه لیکو هغه موږ ته پیدا کوي. نو دا و د کوټیشن د درس ویډیو.